ورور د مسافرانه لمونځ په اړه پوښتنه وکړله. دا زموږ د شریعت یو بله ښېګڼه دا ده چې مسافر لپاره سهولت شته. په سفر کې 4 رکعته مکمل لمونځ وکړې، ستا وخت ډېر نیول کېږي، مشکلات وي، نو ته کولی شې د 4 رکعته مثلا د مازدیګر لمونځ 2 رکعته وکړې، 4 رکعته د ماخوستن لمونځ 2 رکعته وکړې، 4 رکعته د ماسپښین لمونځ 2 رکعته وکړې، 3 رکعته ماښام بیا 3 رکعته وکړه، 2 رکعته سهار بیا 2 رکعته وکړه. خو دا فرد لمونځونه چې 4 رکعته دي دا به 2 رکعته کوي. دا زموږ د شریعت یو د اساسي برخه ده. نو چې کله یو څوک د خپل د ځای څخه موقعیت څخه 1 میل لرې سفر درلوده چې تقریبا 4 کیلومتره کېږي سفر درلوده، او کله چې دی د خپل د ښار نه ووته دا مسافر ویل کېږي. تر څو چې ځي او بېرته راځي دا د خپل لمونځ مسافرانه کوي. دا د په سفرانه لمونځ کوي. په سفر کې ګوره چې د مسافرانه لمونځ د پوره لمونځ څخه به د مسافرانه لمونځ بهتره ده چې باید وکړي. په سفر کې لمونځ مسافرانه وکړي. خو سنت لمونځونه چې کوي پوره به کوي. بیا به سنت نشي کولی چې 4 رکعته سنت 2 رکعته کوي. 4 رکعته سنت چې کوي بیا به پوره 2 رکعته کوي. هغه به مسافرانه غوندې لکه د فرض لمونځونه غوندې نشي کولی چې 4 رکعته سنت په ځای 2 رکعته سنت وکړي.